د خوشالۍ خبر. د واده په شپه غیب شوی هلک پیدا شو. اخر ولې ورک شوی و، چیرته یې شپې کړي او د دې وجه څه وه، او ښځه یې خوښه وه او که نه. اوس نوی بیان راغلو، مکمل تفصیل سره په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ او ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. دوستانو، تاسو ته موږ یو څو ورځې مخکې یوه ویډیو کړې وه چې په هغه ویډیو کې مو خبر درکړی و چې د دیر یا اوج سیمې شاوخوا په دې چاردره په دې شاوخوا کې یو هلک دی، هغه بې درکه شوی دی. هغه هم د واده په شپه باندې چې نوم یې مسا خان و، او د هغې مور او پلار ډېر زیات خفه وو، ژړل او نور خلک هم ډېر ورته خفه وو. خو بیا اخر میډیا ته خبر راغلو او د میډیا په ذریعې باندې به پولیس هم خبر شول. پولیسو هم خپل کوشش وکړ او له هغې وروسته دغه دی اوس هلک له 15 ورځو وروسته بیرته پیدا شو. خو دا چې هلک څه ویلي دي دا مکمل تفصیل هم درته په همدې ویډیو کې درکوم او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، هغه هلک څه لکه چې د میډیا خبرې وشوې نو هلک وویل چې بله هیڅ کومه مسله نه وه، زه نه چا په زوره بیولی یم او نه بل څه مشکل و، هسې د کور خفګان و. له دې وجې زه د شپې په 11 بجو د پروګرام د اخر وخت کې چې کله پروګرام پای ته رسېدو، په دې وخت کې زه لاړم او هلته یو نږدې ځای ښودلی دی چې هلته مې اوله شپه وکړه او بیا له هغې ځای وروسته سهار ما په ګاډي کې پېښور ته سفر وکړ او بیا کله پېښور، کله پینډۍ او کله دیر او کله یو ځای او کله بل ځای تلم او هلته به مې شپې کولې. او د داسې هم ویل کېږي چې د په دې شپو ورځو کې خوراک څښاک هم داسې خاص نه دی کړی. بله خبره دا چې کومه شپه چې د اوله شپه چیرته کړې ده، په هغه ځای کې خلک وایي او د همدې کس پلار وایي چې دومره خطرناک ځای دی چې د ورځې هم سړی نشي ورتلی، خو د بیا د شپې په توره شپه کې څنګه ورغلی دی، او هغه اوله شپه یې په جومات کې کړې ده. او د ده څخه پوښتنه وشوه چې ته ولې خفه شوی وې. د خفګان خاص علت یې ښکاره نه کړ او ویې ویل چې ښځه مې هم خوښه ده او اوس مې هم خوښه ده او خوشحال یم، خو بس هسې یو ذهني ټینشن ورته لګېدلی و، د هغې وجې بېدرکه شوی و. نو دا چې ډېر کسان د هغه ویډیو په لیدلو خفه شوي وو چې دی کله بېدرکه شوی و، هغه خبر تاسو سره موږ شریک کړ. ډېر کسان ورباندې خفه وو. نو موږ هم غوښتل چې دا ځل درته د هغه د خلاصون یا د پیدا کېدلو خبر هم نشر کړو چې هغه بالکل پیدا شو او تاسو بیا بیرته خوشحاله شئ. نو د هغې مکمل تفصیل چې کله راغلو وروسته بیا هم در سره معلومات شریکوو، په دې هیله چې تاسو به دغه ویډیو تر پایه راسره لیدلې وي او تاسو خوښ شوي به وئ. د ویډیو لیدلو مننه. ویډیو در سره لایک او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.